بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 13 اکتوبر کال 2015 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن برنامه نړیوال موضوعات دي، سیمه ییز موضوعات دي، د افغانستان پاکستان موضوع ده، همدارنګه د روسیې ده، د یوکراین ده، د په حساب د نړۍ د هر ګوټ نه مې لږ څه مسایل راخیستي دي کوم یو چې مهم دي او زیرب دي لپاره د نړۍ د سیاست او د موضوعاتو. او یوه پوښتنه مې هم د یو دوست راخیستې ده چې هغه ته به هم ځواب ووایم. تاسو د مذاکراتو ناکامېدلو نه پس ولیدل چې د پاکستان د خوا نه یو ځل بیا افغانستان ته ګواښ وشو. خواجه حاصف د سرپنام وزیر دفاع د پاکستان ویلي چې که چېرته په پاکستان کې یو عملیات بل وشي نو پاکستان به ډېر شدید عکس العمل وښیي او کیدای شي دا په افغانستان باندې داسې برید وکړي چې ډېر غلط کلمات یې استعمال کړي. هغې ویلي چې نه تنها چې کابل او دا به سخت په حساب بمبار شي او دا به شي د خلکو سترګې به مو وباسو. ښه، دا د دې شو ګواښ. په دلته دې ګواښ وکړ چې که بیا عملیات وشو، هلته په پېښور کې ډېر یو لوی عملیات وشو او د دې عملیاتو په ترڅ کې 20 کسه پوځیان وژل شوي دي، د 10 نه زیات ټپیان شوي دي او دا په دره د تیرا کې شوې ده او غټه واقعه وه. نو اوس دا د خواجه آصف اخطار او د هم واقعه او دا ورته اسلامي امارت ویلیم دي چې زمونږ سره یې درب نشته، واقعیت خو هلته به کېږي، هلته به واقع کېږي او دوی ویلي مو چې که چېرته په پاکستان کې واقع کېږي موږ به یې غچ د افغانستان نه اخلو. دا نه پوهېږم په کوم منطق سره دا خبره دوی کوي، خو د ده ځواب مخکې دې نه چې موږ یې ورکو د تاجکستان د امنیت دولتي رئیس مومن یتیموف د ده ځواب ورکړی دی او د پاکستان لوی رئیس عاصم منیر ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان سره د احتیاط نه کار واخله او د ډیپلوماسۍ نه کار واخله، د خبرو د لارې نه مخکې راشه، د زور د لارې نه مخکې مه راځه، ځکه چې مبا د افغانستان د پنجاب ګورستان نشي، ځکه چې افغانستان د لوی امپراتوریګانو قبرستان دی، ادیره ده، نو داسې نشي چې دا د پنجابیانو ادیره هم نشي. په این حال کې طلتبیک مزدیکوف د سازمان پیمان امنیت ملی چې د منځنۍ اسیا او د روسیې یو سازمان دی، د معاون د رئیس دی، د ویلي چې د افغانستان بې ثباتي دا به په سیمه کې مشکلات زیات کی او د سیمې د بې ثباتۍ سبب به وګرځېږي. یعنې اشاره یې دې خوا ته ده چې پاکستان اخطار ورکړی چې دا به په افغانستان برید کوي او د دې برید په نتیجه کې که چېرته افغانستان بې ثباته کېږي نو ټوله سیمه بې ثباته کېږي او د ټولو نه زیات تاثیر به په خپله پاکستان کوي او پاکستان به متزلزله کېږي، ځکه چې د افغانستان ثبات د ټولو لپاره ډېر زیات اړین او مهم دی. په نړیوالو واقعاتو کې د ټرمپ مشاور په یو تلویزیوني مشوره کې ویلي چې اوس وخت راغلی چې اسرائیل کې باید نظام بدل کړلی شي، لپاره دی چې د نړیوالو قوانینو ته احترام نه کوي او کوم معاهده چې شوې ده چې ټول اسلامي نړۍ پکې استازي وو، د اروپایي نړۍ هم ناست او د امریکا مشر هم پکې ناست وو، نو ویلي دي چې که چېرته نتنیاهو خپل سرزورۍ ته ادامه ورکوي، لکه څنګه نتنیاهو ویلي چې هغه هر ناجایز کار ته خپل کار ته وایي چې دا زما د ملي دفاع ده، یعنی دفاع مسلطي جوړوي. نو د دې اساس باندې دا خبره شوې ده چې اوس باید اسرائیل کې نظام بدل شي، یعنی داسې یو نظام راشي چې هغه بیا د نړیوالو سره او سیمه کې د سولې د لارې نه مخکې لاړ شي، نه د جنګ د لارې نه. د امریکا خپل یو لویه قوا د ایران سرحد ته را نږدې کړې ده، د چې هغه خبر ده چې ما به بار ویلي چې د سوریې سقوط د اسلامي نړۍ او بالخصوص د ایران لپاره به لویه ستونزه وي. او هغه همدا دی چې اوس د سوریه کې د امریکا کوم پایګاه چې ده، مرکز چې د الحریر چې د شرق د سوریه کې یعنی په ختیځ کې هلته شتون لري، د هغې ځینې خپل قوای
منتقله کړې ده شمال د عراق ته نږدې د ایران سرحد ته چې د اربیل منطقه شي هلته دغه کړې ده استوګنه کړې ده او دا د ایران دپاره د تشویش وړ شوی دی لپاره دی چې په ډېره مجهزه قوه د تیارو جټو او د میزایلونو او د بکتربند ګاډو او د هر څه سره هغه سیمې ته منتقل شوي دي چې دا په خپله ښکاره کوي چې حتما په دماغ کې یو څه شته چې غواړي عکس العمل ښکاره کړي همدارنګې د هندوستان او د روسیې ترمنځ د یو نوي تړون خبره شوې ده چې دا تړون به د سوخو سوپر جیټ 100 یعنی د نوم دی په نامه چې لنډه توګه ورته SG-100 وایي دا مسافربري لویې تیارې دي ویلي دي چې د دې قرارداد به د روسیې او د هند ترمنځ به امضا کیږي او د دې تیارو جوړولو فابریکه به په هند کې جوړیږي او دا به روسیه او هند به په شریکه دا تیارې مسافربري لویې تیارې دي دا به جوړوي او دا به دغه کوي سوخو سوپر جیټ 100 په نامه دي او د دې د امضا لپاره به دغه پوټین چې دی هندوستان ته به ځي د دسمبر په میاشت کې سږکال یعنی یو میاشت بعد او دا قرارداد به هلته امضا کوي او د دې فابریکې کار به شروع کیږي په هندوستان کې او دغه تولید به چې د روسیې او د هند شریکه تیاره ده دا به هلته تولیدیږي همدارنګې روسیې خپل بالستیک اورشنیک میزایل چې هغه میزایل چې 12.5 کیلومتره مساحه وهي په بلاروس کې هلته مستقر کړي دي او هلته نصب کړي دي چې دا د ښکاره د اروپایي ټولنې ته او امریکا ټول ته یو دغه دی چې د دې ځینه یعنی د جنګ دغه دی دا د خط مرزي دی لکه څنګه یوکراین ته دی راغلی روسیې ته خطر دی بلاروس چې دی اروپا سم ته نږدې دی اروپایي هم دغه کې راځي نو په دې اساس باندې دا د اروپا لپاره دا کړي دي او دا اورشنیک چې دی د روسیې قوي ترین میزایل دی چې یو دانه څو میاشتې مخکې په یوکراین کې استعمال کړ همدارنګې د روسیې په خپل تازه عملیاتو کې چې په یوکراین باندې کړي 50 مختلفې نقطې وهلې دي او د 0 نه زیات یوکرایني پوځیان وژلي دي نو دا و د نړیوال موضوعات په سیمایزو خبرونو کې پاکستان اردو یعنی همدا عاصم منیر د پاکستان د سیاسیونو نه غوښتي دي چې د پاکستان د دفاع په حق کې خبرې وکړي او د خپل خبرو کې دا خبره ډیره وایي چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دي دا د افغان پاکستان خاوره ده او د دې حصه ده اما تاسو ګورئ چې د پښتنو د سیمو نه یو هم دا خبره نه کوي څومره سیاسي رهبران دا دي هغه دا خبره نه کوي او دا هغه شی دی چې دوی ته باعث د تشویش شوی دی که دلته کوم حرکت کیږي پښتانه د پنجاب په مقابل کې ودرېږي او دا یو واقعیت دی او حقیقت دی راځم د ناصر احمد خان یا نثار احمد خان ځکه چې انګلیسي کې دواړه په یو دغه سره لیکل کیږي نو ناصر احمد خان 14 پوښتنه کړې ده چې د پوټین په خبرو کې چې بیانیه ورکړې ده هغې د په هر لحاظ سره د افغانستان سیاسي نظامي اقتصادي د مرستې ملاتړ یې کړی دی او پاکستان ته اخطار ورکړی چې د غرب په لوبو دی نه لوبیږي او روسیه د افغانستان ترڅنګ به ودرېږي او یعنی د هر لحاظ نه د افغانستان نه دفاع کوي دی بیا ویلی دي چې هیڅ رسنۍ په دې بحث ونه کړ هیڅ تحلیلګر په دې بحث ونه کړ او دا ولې د دلیل څه دی د دلیل ډېر ساده دی چې دا سخنراني شوې هم نه ده او دا کلیپ چې دی دا AI کلیپ دی دا یعنی artificial intelligence کلیپ دی حقیقي نه دی هغه دا خبرې نه دی کړي او نه تایید شوي دي د روسیې د خوا نه او نه چا تایید کړي د ده لپاره نړیواله میډیا دا نه ده راخیستې او په دې بحث نه دی شوی که دا حقیقي وای نو دا بیا یو غټه خبر وه به حتما په دې باندې تحلیلونه او بحثونه کېدل نو دا AI کلیپ دی او نن سبا تاسو ګورئ چې د ټرمپ AI کلیپونه هم ډېر زیات جوړېږي پاکستانیان یې جوړوي خپل په ګټه تاسو به ډېر زیات لیدلي د پوټین خو دا تاسو اول به لیدلي خو د ټرمپ هر هفته کې 2-3 پاکستانیان جوړوي د پاکستان په دفاع باندې چې موږ د پاکستان په سر باندې به ټول داړې وړې کړو موږ به دا ووهو هغه به وکړو دا AI کلیپونه دي جوړېږي اواز چهره هر څه دی همغه رهبري مګر هغه په خپله نه دا سختګي دي
راځم د هغه دوستانو چې مانه د دایره المعارف د جهاد او د کمونستانو د جنایاتو په هکله کتابونو ادرس او نمبر یې رانه غوښتی و، نو ما هغه دوستان ته چون هر یو ته مې جدا جدا نمبر نشو لیکلی، ما ټول ته ولیکل چې ورونو زه به دغه ادرسونه تاسو ته خپل په د نن برنامه کې ووایم، تاسو بیا دغه هر یو چې کوم ځای کې استئ د دغه ادرس نه استفاده کولی شي، یا زما د دغې خبرو نه د ادرسونه نوټ کړئ او تاسو لاړ شئ دغه ځایونه چې ماته د ورونو راکړي دي د دغه ځایونو نه تاسو دا کتابونه ترلاسه کولی شئ. او دې کتابونو کې ډېر ښه کتابونه دي، د هر رهبر د هغې په ژوند باندې، د هغه په د تولد نه تر مرګه د کوم یو سیاسي رهبر، کوم قمندان، کوم کمونیست، کوم مسلمان، کوم څوک چې تاسو پوهېږئ د هغې په متعلق دلته تاسو ته معلومات لاسته راتللی شي چې څوک و څنګه و څه شی کړي په ژوند کې دا ټول. او بیا د حفیظ الامین د وخت د جنایاتو مکمل کتاب دی، تاریخ معاصر افغانستان، همداسې جلد 1 جلد 2 جلد 3 په دغه کېږي. او دا زموږ تاسو ورور ابوذر پیرزاده غزنوي لیکلی دی دا کتابونه، او ټول مستند دي، د اسنادو د هغې سره دي، او د بابا کارمل په وخت کې د ډاکټر نجیب د دغې باندې مکمل اسناد دي، بیا د ډاکټر نجیب په دور کې چې څومره ظلمونه شوي په دې باندې مستند دي. نو تاسو کاملا د ده نه معلومات ترلاسه کوئ، د نوي نسل لپاره، ځوانانو لپاره چې اوس الحمدلله دا د اوس لګیا دي. او زما ټول کوشش همدا دی چې تاسو کتاب وګورئ، تاریخ وګورئ، خپل فیصله په خپله وکئ، د شخص پسې مه ځئ، کتاب تاریخ پسې لاړ شي، تاریخ مستندي، هر شی دروغ ویلی شي، تاریخ درته دروغ نه وایي. که تاریخ کې ګوتې مو وهل شي آخر کې تاریخ ځان سموي. نو خبره دا ده چې دلته اوس فعلا افغانستان کې جعلي تاریخ روان دی، طالب دغه او مجاهد نه د جنایتکار جوړوي او د جنایتکار نه قهرمان جوړوي، دا جعلي تاریخ دی. راځم د ادرسونو په متعلق. اول لیکلي د کابل سرک سیلو، سرک اول کارتی مامورین، جوار رحمت پلازا، کتاب فروشی حامد رسالت، کابل د افغانان، اسماعی وارد مقابل گالری ملی، بابرشاه تجارتی مارکت، انتشار و کتاب فروشی حامد رسالت، کابل چهارراهی دهن باغ، جوار الفلاح لابراتوار، نمایشگاه بین المللی کتاب سعادت. په ایران کې تهران خیابان انقلاب مقابل پوهنتون تهران، پاساژ فروزنده، انتشارات احسان. آلمان هامبورگ فروشگاه بزرگ فواد نادی. پاکستان پشاور همه کتاب فروش های افغان ها این کتاب ها را دارن، یعنی ټول کتاب پلورین کې چې په پېښور کې دي دا کتابونه لري، یعنی تاسو دا په پاکستان کې، په تهران کې، په آلمان کې او په افغانستان کابل کې د شپږو ځایونو نه تاسو دا ترلاسه کولی شئ. نو تاسو چې ځئ دایره المعارف د جهاد ورته ووایئ، یا ورته ووایئ چې هغه د ډاکټر شیرشاه یوسفزي کتاب چې 100 جلده دی هغه دی تاسو ته دا کېږي. او حتی دی مې ویلې چې که چېرته فرضاً چا سره نه یي هغې ته چې تاسو وایئ بیا هغې تاسو ته مهیا کوي، وخت درنه اخلي، کتاب درته مهیا کوي، 100 جلده ترېنه اخلي، 100 جلده یې ټول اخلي، کلکسیون یې مکمل ساتئ، یا پکې انتخابي کتابونه اخلي، ځکه دغه دومره ښه والی دی چې هر بخش ته یو کتاب لري. تاریخ باندې یو کتاب دی، حفیظ الامین باندې دی، بابا کارمل باندې، نجیب باندې دی، همدارنګې د سیاسي احزابو کې په هر یو، په سیاف، په رباني، په حکمتیار، په صفات الله مجددي، په همدارنګې په محسني، یعنې داسې فرد نه دی پاتې چې یو وړوکی نه وړوکی قمندان هم که غواړې په دې کتاب کې تی پیدا کولی شي، د هغې سوانح دا به درته یي او تاسو کولی شئ خپل معلومات اضافه کړئ. دا کتاب ډېر ښه کتابونه دي، د ستاسو معلومات اضافه کوي. او دې ترڅنګ تاسو نور کتابونه هم پیدا کولی شي چې ولولئ، ستاسو معلومات زیات شي او تاسو په دې حقایقو پوه شئ چې جنایتکار څوک دی او ولې افغانستان دا جهاد ناکام شو، ولې دا بدنام شو، ولې د نه غلطه استفاده وشوله، دا چا وکړله، څنګه یې وکړله، دا تاسو ته ټول وایي. که مجاهدو کې چا جنایت کړی هغه هم درته وایي، چې چا ښه کار کړی هغه هم درته وایي، کمونستانو کې چا سره قم لوبه کړې هغه ټول درته وایي. نو دا ستاسو د ذهنیت لپاره ډېر ښه دی.
هیله د برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.